به هر جا وطن اعتبارم توی. په کابل ښار کې د خصوصي ښوونځیو او علمي مرکزونو د زده کړې بهیر د هیواد په کچه ډېرې خصوصي ښوونځي جوړ شوي چې د ټولنې د وګړو په ښوونه روزنه کې د دولتي ښوونځیو تر څنګ رغنده رول لوبولی دی. د طلوع شمس خصوصي لیسه د څو کلونو را په دېخوا په کابل ښار کې فعالیت لري چې تر دا مهاله یې زرګونه زده کوونکي فارغ کړي دي. نشان وقارت سلام به صبح سپی دو بهارت سلام به دشت و دمن لاله ها سرفراز به حسن نیکوی دیارت سلام. وطن ای وطن تو مرا مادری، وطن ای وطن تو را یاوری، وطن ای وطن قهرمان پروری، وطن ای وطن زینت خاوری. با عدل و وفای دلیران قسم، با آرمان پاک شهیدان قسم. نگینش کند بر سر آسیا، با آه و با اشک یتیمان قسم. وطن ای وطن تو مرا یاوری، وطن ای وطن تو مرا مادری، وطن ای وطن قهرمان پروری، وطن ای وطن زینت خاوری. وطن ای وطن تو مرا مادری، وطن ای وطن تو مرا یاوری، وطن ای وطن قهرمان پروری، وطن ای وطن زینت خاوری. په کومو ټولنو کې چې ښوونه او روزنه پیاوړې وي ټولنې یې هم پرمختللې وي. هیوادوال هیله مند دي چې خصوصي ښوونځي دې د زده کړو د بهیر کیفیت لوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. گندش کفتی دست درخت بر روی زمین و سخت، بالا بود زخمی شوخی و بیرحمی، رحمم آمد به حالش مرهم بستم به بالش. گندش بالا رواز کرد با خوشحالی پرواز شد، از پروازش شدن شد آزادی پایینده بشد. د ژمنیو رخصتیو پر مهال د زده کوونکو لپاره سالم مصروفیت او لنډ مهاله زده کړې کولی شي د ماشومانو او نویو ځوانانو د ښې روزنې اسانتیاوې رامنځته کړي. حمایت از ایتام و کسایی است که توانایی هزینه تحصیل و تعلیم ندارم. پس این نهاد یک مکتب را تأسیس کرده که در این مکتب شاگردایی که تحت پوشش پرورشگاه است به طور رایگان هم از درس برخوردار است و همچنین از مواد درسی از کتب درسی اینا برخوردار است. مکتب سالهای سال است که تقریبا تا صنف 12 را شاگرد داره. عملا شاگرد به هر حال تا صنف 12 را داره، از اول تا 12 و همچنین در سال 1402 یک برای اولین بار شاگردای صنف 12 ما فارغ شدن و فراغت اونا را جشن گرفتیم. فعلا تا صنف 12 را شاگرد داریم. په دغه خصوصي ښوونځي کې د ژمي په موسم کې هم د زده کړو بهیر په منظمه توګه پر مخ روان دی چې بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته پکې په وړیا توګه د زده کړو زمینه برابره ده. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د طلوع شمس خصوصي لیسه، کابل.